السلام علیکم دوستانو، لکه څنګه چې تاسو خبر یاست، راشد خان د پی سی ایل لیګ یا سوپر لیګ لپاره پاکستان ته ولاړی. د به د خپل لوبډلې سره څو لوبې وکړي. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی یاست، چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. ټاکل شوې ده چې د شپږم پړاو پاکستان سوپر لیګ سیالۍ به د روانې فروری میاشتې په 20 نیټه پیل سي. د راتلونکي مارچ میاشت تر 22 نیټې پورې به دوام وکړي. دغه سیالیو ته په لومړي ځل 15 افغان لوبغاړي هم واخیستل شول. اوس تازه راپورونه داسې دي چې د لاهور کلندرز لخوا اخیستل شوی افغان نوموتی لیک بریک وروته پچونکی راشد خان به د روان فصل یوازې 2 سیالۍ ترسره کړي. د پاکستان رسنیو خبر له مخې چې راشد خان به یوازې د لاهور کلندرز په ګټه 2 سیالۍ ترسره کړي. کوم سیالۍ چې د فروری په 20 نیټه د پېښور زلمي او د فروری په 22 نیټه د کویټا ګلیډیټرز خلاف ترسره کیږي. د معلوماتو له مخې چې راشد خان د زمبابوې خلاف 2 ټیسټ سیالۍ په سکواډ کې اخیستل شوی دي. له همدې امله به یوازې 2 سیالۍ ترسره کړي. په دغه لیګ کې د راشد خان سربیره 4 نور افغان لوبغاړي هم لوبیږي. محمد نبی د ټیسټ فارمټ څخه په تقاعد به دغه لیګ تر نیمایي سیالۍ ترسره کړي، چې وروسته به د شلاوريزې سیالۍ په موخه پاکستان سوپر لیګ پرېږدي. د معلوماتو له مخې نور احمد او کیس احمد به د لیګ تر پایه ولوبیږي. مجیب رحمان او محمد نبی چې د ټیسټ نوملړ برخه نه ده، د لیګ تر نیمایي به پاتې سي. وروسته به د 3 شلاوريزو سیالیو لپاره متحده عربي اماراتو ته سفر وکړي. دا و د راشد خان په اړه نوي تازه معلومات. که مو دا معلومات خوښ شوي، ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوي یاست، افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.